ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د ترجمه او د تفسیر دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. رب العالمین جل جلاله دیو کی چې تاسو په صحت باندې روغ او جوړ اثرات وي. رب العالمین جل جلاله دیو کی چې ورځ مو په خیر پیل کړی. زمونږ د ترجمه بیان اغا د الحمدلله رب العالمین شروع تر مالک یوم الدین پورې شوی. نن د دوه نورو آیاتونو د تفسیر کوشش کو د الله په فضل سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دی سورۃ فاتحه زما او زما د بنده تر منځ نیم ده. اولنی درې آیاتونه زما د پاره دي، یعنی زما توحید پکې بیانېږي، او یو آیت مشترک ده، بیا درې آیاتونه د بنده د پاره دي. نو هغه مشترک آیت هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین ده. لفظی معنی دا ده ایاک نعبد خاص تا عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تان امداد غواړو. دې کې بنده د الله سره وعده کوي او د الله نم د بازي سيزونو په حق له مدد غواړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء کرام لیکي چې ایاک نعبد مخ یاد کو و ایاک نستعین ورپسې یاد کو. اشاره په دې کې د خبره ته ده چې همیشه د پاره د انسان طبیعتم داوي اول عبادت وکا نو بیا دعا وکا. اول چې عبادت وکي ورسته دعا وکي، دا ښه ترتیب دی او دا د انبیای کرامو نم دغه صفات. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي وکته چې منځ وک روان شه. رسول الله مبارک ورتوای کینا کله چې منځ کینو د الله تعالی حمد ثنا وایا په ما درود وایا بیا دعا وکا. همدغه سي عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی ولید مانځه پسې متصل پاسې ده، نو هغه د لمن نه اونی و کینو چې کینا حمد ثنا د الله وایا او د هغه پسې بیا دعا وغواړه. رسول الله مبارک ورته فرمای عمر استا په جبا الله حق جاری کړه. نو نعبدو د عبادت نه مشتق ده، او د عبادت معنی علماء کرام داسې کوي چې عبادت به حد تعظیم او محبت لکبلا د چا وړاندې د خپل انتهایی عاجزی اظهار کولو ته عبادت وایي. د چا په وړاندې چې تخپل عاجزی اخیری انداز ته ورسه دې ته عبادت ویلی شي. آخری انداز په کې ځکه علماء کرام وایي چې بعض وخت کې انسان د مور او پلار احترام کوي، د یو عالم احترام کوي، نو دا ګوره په عبادت کې شمارل کېږي نه، دې ته احترام وایي. د چا احترام کول عبادت نه ده، ځکه عبادت انتها توای، انتها د عاجزی توای چې سړی پکې انتهایی عاجزی وکړي. او انتهایی عاجزی دی ته وایي چې دا خپل تندی راواخله او د رب العالمین جل جلاله په دربار کې الہ ته ولګوه، د دې نه اخو عاجزي نشته. نو نستعین د استعانت نه مشتق دی، د چا نه مدد غوښتل. نو پوره معنا یې داسې شوه ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ یوازې ستا عبادت کوم، تا نه امداد غواړو. ځکه چې ایاک نعبدو کې اقرار وشو چې الہ مونږ ستا عبادت کوو، نو د عقل تقاضا دا ده چې د عبادت لایق کم ذات ته، نو بیا مددم د هغې ذات نه غوښتل پکار دي. باید چې د همغې نه مدد وغوښتلی شي.
ولی چې ته چاته اخري حد ته پورې عاجزي وړاندې کې باید چې د همغې ذات نه بیا مددم وغواړې. نو ځکه دلته نعبدو مخکې شه او استعانت ورپسې وروسته راغی. یوه خبره دلته ده باید چې مخکې د عبادت نه مدد وغوښتلی شي چې د ښکلي عبادت توفیق سړی وغواړي. نو علماء کرام لیکي چې دا استعانت او مدد هم د الله نه غوښتل دام یو عبادت دی. نو پروا نه کوي که یو عبادت په بل عبادت باندې مخکې شه. خو طریقې علما داسې ښیي چې د عبادت اعلی طریقه سجده د الله ته او نور عبادتونه بیا وروسته دي. نو ځکه دلته نعبدو کې عبادت ته مخکېوالی ورکړی شوی او استعانت چې دا هم یو نوع عبادت دی د الله تعالی نه غوښتل نو دا وروسته شوی دی. مرتبه د هغې په نسبت او بیا نعبدو کې مونږ یوازې د عبادت خبره داسې نه کو چې یوازې عبادت دی ته وایي چې تندی ولګوه. نه، علماء کرام دلته خبره کوي چې ایاک نعبدو کې دا ښودلی شوی نه دی چې کوم عبادت ستا لره کوو، ځکه د عبادت خو ډېر قسمونه دي. نو علماء کرام دې خبرې ته اشاره کوي چې دا نعبدو کې ځکه عبادت خاص شوی نه دی چې بنده دا وعده د الله سره کوي چې یا الله هر قسم عبادت به زه ستا کوم، هر قسم عبادت. او په نستعین کې هم دقه مسله ده چې د امداد طلب نه دی ښودل شوی چې څه کې درنه مدد غواړم الله. نو معنا یې دا ده بنده چې هر څه درته پیښیږي نو مدد زمانه غواړه. عبادت امام غزالی رحمت الله علیه په کتاب 40 کې د عبادت 10 قسمونه لیکلي. منځ یو عبادت ته، زکات یو عبادت ته، روزه یو عبادت ته، حج دا یو بیل عبادت ده، تلاوت عبادت ده، هر حال کې د الله ذکر کول دا عبادت ده، حلال روزی ګټل دا عبادت ده، او د گاونډي حقوق ادا کول دا عبادت ده، خلقو ته د نیکو کارونو حکم کول دا عبادت ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري کول دا هم عبادت ده. نو په دغه ټولو قسمونو کې الله تعالی سره شریک مه جوړوه. نو د دې وجنه عبادت الله د پاره خاص شو. یو پختنه د دلته چې دا عبادت د الله د پاره ولې خاص شو، نو جواب علماء کرام داسې کوي. رب العالمین جل جلاله د بنده سره ډېر احسانات کړي، نو چې کم ذات در سره احسانات کړي دي د عبادت لایق هم هغه ذات ته. اول احسان دا رب العالمین جل جلاله فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا که زما نعمتونه وشماری شمیرلی نشی، یقینا د الله نعمتونه بسوگ شماری. اول نعمت دا چې ته په دنیا کې نوی او رب العالمین شته کړي. دویم احسان دا چې د انسان په شکل پیدا کړي. که زناور پیدا کړی وی نو چا به پختنه کړی وی، د الله نه به دا پختنه چا کړی وی، خو چې زناور پیدا نه کړي او د انسان په شکل پیدا کړي نو دا د الله یو عظیم احسان دی. دریم نعمت دا دی چې د انسانیت په شکل خو پیدا کړي مگر څومره ښکلی شکل درته الله تعالی درک. پوزه درته الله تعالی په خپل ځای ولګوله، وریځې د الله تعالی په خپل ځای پیدا کړي، خوله درته الله تعالی په خپل ځای ولګوله، نو ته به د الله تعالی د کم کم نعمت ناشکري کوې. کولی شو رب العالمین چې ستا دغه جسامت او دا وجود درته ګډوډ پیدا کړی وی، یو لاس لنډ او بل اوږد، خو نه الله در سره احسان وکړه. نو چې دومره احسانات یې در سره کړي نو بیا خو د عبادت لایق هم دغه ذات دی. رب العالمین جل جلاله دغه احسان په دې قسم ذکر کوي قرآن کې. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله فرمای یقینا مونږ انسان په ښکلي پیدایښت سره پیدا کړی دی. هر انسان دې ځان ته وګوري الله څومره ښایسته پیدا کړی دی. هر انسان که د خپل ځان قدر معلومول غواړي آینې ته دې ودرېږي. الله رب ذوالجلال څومره ښایسته سترګې ورته ورکړي دي، څومره ښایسته وجود درته الله درکړی دی. نو یقینا رب العالمین فرمای په ښایسته شکل باندې انسان مونږ پیدا کړ. دا یو بیل نعمت دی د الله. بل آیت کې رب العالمین جل جلاله فرمائی الذي خلقك فسواك فعدلك. الله هغه ذات دی چې ته پیدا کړې بیا اندامونه درته په ښه ترتیب باندې برابر کړه. الله کولی شو چې دا یو لاس درته لنډ پیدا کړی وی، دا بل لاس درته اوږد پیدا کړی وی، یو وخت په دې اوږده وی او بله لنډه وی، یو طرف ته د وجود اندامونه دې زوړن وی، چا به تې پوښتنه کړی وی.
خو چې رب العالمین جل جلاله روغ پیدا کړل خپل دی وجود ته دی وکتل نو کدا عقل خاوند دی د رب العالمین جل جلاله شکریا ادا کا ځکه الله فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون ستاسو په خپل نفسونو کې زما حقیقت پروت ته ما پیژنې خو که سوچ وکړئ نو د داسې ذات عبادت پکار دی چې تا سره بشماره احسانات کړي دي که الله تعالی نیمګړی پیدا کړی وي یا د زناور په شکل باندې پیدا کړی وي چا به د الله نه پوښتنه کړې وه نو چې الله تعالی در سره دومره لوی احسان وکړ نو د عقل تقاضا دا ده چې الله نه به صرف مدد غواړې استعانت چې غواړې نو د الله نه غواړه ځکه الله تعالی ستا محسن دی تا سره احسان کړی دی دومره خبرې به په ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کافی په دومره انداز چې سره پوه شو اهدنا الصراط المستقیم کله چې انسانو قتل چې عبادت لایق الله دی او مددم د الله نه غوښتل پکار دی نو یقینا د آخرت د کامیابی د پاره دا ضرور ده چې انسان د هدایت په لار باندې روان شي نو یو دم به اختیار دخلین اوزی اهدنا الصراط المستقیم او خایا مونږ ته لاره برابره یا الله ډېر احسانات در باندې کړي خو ربا دا احسانم را باندې وکا چې لارم راته صحیح وښیه داسې لاره راته وښیه چې ستا خوښي داسې لاره راته وښیه چې ته پرې راضي کېږې زما خوښه به زه بې ځایه وګڼم الهه هر څه عمل چې سرته رسوم نو ستا په خوښه به سرته رسوم تدې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت تابعداریم دقه معنا لري چې تبا خپل خواهشات هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د طریقې نه قربانه هغه وخت به درته مسلمان ویلی شي رسول الله مبارکم فرمای کامل مؤمن هغه دی تر هغې پورې کامل مؤمن نشي جوړېدی چې تر څو پورې خپل خواهشات د هغې لارې تابع نه کي په کومې لارې چې زه راغلی زکه یو شاعر وای چې می مینه خدای پتا باندې پیدا کړه چې می مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اې د الله نبی چې کله می پتا باندې ایمان قبول کړي دے ستا رسالت میں منلے دے نو حبیبا اس بطول طریقے ستا منما اگر که زما د خواهش نه خلافی نو صراط مستقیم نو اهدنا الصراط المستقیم سوال خو مونږ تاسو کو تلته یو اعتراض ده چې مونږ هم اهدنا وایو اولیاء او بزرگان هم اهدنا وایي او زمونږ استاد خوږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم هم اهدنا وایي در حقیقت زمونږ پیغمبر خو راغلی د هدایت د پاره بیا د هدایت سوال ولې کوي دا یو اعتراض ده پیغمبر ته د هدایت څه ضرورت پیغمبر خو راغلی د نور خلکو د پاره چې د هدایت لارې ورته وښیي نو علماء کرام جواب کوي د هدایت مختلف درجی دي اگه درجی اول او پیجنا نو بیا به درته شک نه پیدا کیږي کله چې مونږ دغه درجی او پیجندلې بیا شک زمونږ په زړونو کې نه واقع کیږي اول به د هدایت معنا مونږ تاسو زده کو د هدایت معنا امام راغب اصفهانی رحمه الله هغه ذکر کړی دی هدایت څه ته وایي یو بنده ته رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته په مهربانۍ سره ستاسو مقصد د یو ځای ته روانې هغه ځای ته تګ غواړې خو لیکن د مهربانۍ او د مینې محبت سره نو ته دې وخت کې سوال کې د الله نه چې یا الله کومه لاره چې ستا ته در رسېدو والا ده اله العالمین دغه لاره ما ته وښایه خو خپل محبت او خپل رضا سره یو ځای راته وښایه دلته علماء کرام تقدیر رو باسی قولو اهدنا تاسو اوئی اے انسانانو ځکه یو اعتراض دا مواردیږي چې سورۃ فاتحه دا خو آیتونه د قران دي نو اهدنا چې مونږ وایو نو دا خو قول د الله دی نو الله هدایت ته ضرورت لري نو جواب دا دی قولو اهدنا اے انسانانو اے بندگانو تاسو د څه په مانځ کې وایي چې اهدنا دا د الله تعالی د رحمت یو ذریعہ ده چې سوال دی قبلې په دې طریقې سره د دې یو مثال به داسې ووایو چې موږ سره پوه شو یو وزیر دی ته د هغې سره خبره کول غواړې چې وزیر صاحب زما خبره ومنه هغه درته ووایي چې ته یو کاغذ راواخله یو کتابچه م راواخله دغه 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 الفاظ ولیکه او بیا یې ماته راکه نو مطلب د وزیر دا وي چې که داسې دې ولیکه نو زه به قبول کم الله تعالی چې سورت فاتحه نازله کړې ده نو مقصد یې دا دی چې دعا وکړه چې زه قبول کم بنده ذکر په حدیث مبارک کې افضل الدعاء الحمدلله راغله بهترین په دعاګانو کې الحمدلله ده چاته د دعا طریقه یاد نه بس صرف
لاسونه دې پورته کې او الحمد تر ولضالین پورې وي امین دې ورسره وي دا بهترینه دعا ده. نو د هدایت معنا هغه ده چې یو بنده ته رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته په مهربانۍ سره. بیا د هدایت مختلف درجې دي. یو درجه عامه ده هغه هدایت چې ټول مخلوق د الله تعالی پکې شامل ده، که تیږي دي، که بوټي یا سیندونه دي، که هواګانې دي، که اسمان دی او که ځمکه ده، که حیوانات دي، ټولو ته الله تعالی هدایت کړی. او دا د دې آیت نه معلومیږي رب العالمین جل جلاله فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. الله تعالی هر شی پیدا کړی، کوم شی چې پیدا کړی هغه ته هدایت ورکړی، کوم شی چې پیدا کړی هغه ته هدایت ورکړی. نو دا د هدایت ادنا درجه ده چې ټول مخلوقات د الله تعالی پکې شامل دي. په دې خبره باندې دویم دلیل قرآن عظیم الشان ذکر کوي سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله فرمای د خپل لوی رب پاکی بیان کا، هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل او بیا یې برابر کړل، او هغه ذات چې سيزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښودله. د دې آیاتونو معلومیږي چې دا ټول مخلوقات چې الله پیدا کړي دي ټولو ته هدایت کړی دی. او د دې هدایت دې کې ذوی العقول او غیر ذوی العقول ټول شامل دي، که څوک عقل لري او کنه لري په دې کې شامل دي. او د دې هدایت اصل پیژندنه دا ده یو سړی وایي زه څنګه وپیژنم چې الله سپوږمۍ ته هدایت کړی، الله اسمان ته هدایت کړی، الله لمر ته هدایت کړی، الله اونو ته هدایت کړی، دا به زه څنګه وپیژنم؟ نو لنډه پیژندنه دا ده چې هر مخلوق الله تعالی په خپل خپل وظیفې لګولې ده، هغه امقه په خپل وظیفې روان ده. نو دا د الله تعالی یو هدایت ده. منګه ګورو ماخام نه بعد سپوږمۍ راوخیږي، لمر لاړ شي، ورځ چې راشي سپوږمۍ لاړ شي، نو بیا لمر راشي. او دغه څه کومګو تاسو د هوا مطابقت راوخلو، نو په یخنۍ کې په کال کې 2 موسم راځي، 2 هواګانې بلکې 3 راځي، یو معتدله وي، یو تیز وي، یو کمزوري وي. معتدله هوا ته مونږ تاسو سپرلی وایو، تیزه هوا هغه د یخنۍ ده، هوا یخه شي ډیره زیاته. او بیا د ګرمۍ هوا تیزه شي، په دې کې د یخنۍ هوا سسته شي، ګرمي تیزه شي. نو رب العالمین جل جلاله دا ارڅ پیدا کړي، نو دې ته هدایت کړي. دا په خپل سر نه چلیږي، انسان د عقل نه کار واخلا. دا هر سیز د الله د پیژندرې د پاره استفاده تا ته درکوي. وی پیجنا دا هر سیز چې چلیږي دا بے ځای نه دی پیدا، دا الہ العالمین جل جلاله پیدا کړی دی. او دا هر سیز د الله تعالی ثنا وای. سورۃ نور کې الله رب ذوالجلال فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. الله فرمایي داسې سیز نشته چې د الله تعالی پاکي سره د ستاینې د هغې نه بیانوي، لیکن تاسو د هغې په پاکي بیانولو باندې پوهېږئ نه. انسان ته نه پوهېږي، نو معلومه شوه چې هر شي ته الله هدایت کړی او هغوی د الله تعالی حمد و ثنا وایي، خو لیکن مونږ او تاسو پې نه پوهېږو. که دا دیوالونه دي د الله حمد و ثنا وایي، که دا اسمان دی د الله حمد و ثنا وایي، که شنه بوټي دي د الله تعالی حمد و ثنا وایي. د دې آیت مطابق که اوچ بوټي هم دي د الله تعالی ثنا وایي. ولې؟ ځکه د الله تعالی ثنا وایي چې مخلوق د الله دی، الله شته کړی، نو ځکه به د هغې ثنا وایي. خو دومره فرق دی، انسانان سوچ کوي بعضې وخت کې چې ښه مونږ خو د دې آواز نه اورو. نو علما فرمایي د انسان او د عامو مخلوقاتو ثنا کې فرق دی. څه اشیاء د الله تعالی ثنا د حال په ژبه وایي، څه د قال په ژبه وایي. د قال په ژبه انسانان او پیریان وایي، د حال په ژبه باندې اونې بوټي دا وایي. مونږ او تاسو نه پوهېږو، خو د الله تعالی حمد و ثنا وایي. ایمان ضرور په دې باندې پکار دی، او دا د رب العالمین جل جلاله د طرف نه دوی ته شوی امر دی. نو دا اولنۍ درجه د هدایت شوه چې غیر ذوی العقول هم پکې شامل دي چې عقل نه لري. د هدایت دویمه درجه، د هدایت دغه دویمه درجه چې ذوی العقول ته یعنی پیریان او انسانانو ته شامل ده، نو دغه هدایت د پیغمبرانو علیهم السلام په ذریعه او د آسمانی کتابونو په ذریعه رسیدلی دی. څوک چې دغه هدایت تسلیم کی او وی منی هغې ته مسلمان وای، او چې څوک یې ونه مني او دغه هدایت رد کی نو هغې ته کافر وای. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا خوښه ده چې مني او که نه مني. نو دغه درجه د هدایت دا شوله چې د پیغمبرانو په واسطه علیهم السلام الله را لېږلي. نو که دا چا ومنه هغې ته مسلمان وي، لکه الحمدلله مونږ تاسو ټول. او چې څوک یې ونه مني نو منکرینو ته کافر ویلی کېږي.
دا دویمه درجه د هدایت شو. دریمه درجه د هدایت هغه د دې ټولو نه اعلی ده، ځکه اولنۍ هدایت خو الله وکړه، دویمه هدایت کې انسان اختیارمند شه. دا دریم هدایت د هغې نه اعلی دی. خدا څنګه ورکړی کیږي؟ وای چې دا هغه هدایت دی چې هغه الله تعالی نیکانو بندگانو متقیانو پرهیزګارانو ته الله تعالی ورکړي، او دا هدایت هم د الله د طرف انسان ته ورکول کیږي. خو دغه هدایت ته د درجه ته توفیق ویلی شي. نو چې توفیق ټکی پکې راغی نو اوس پکې د انسان سعی تم ضرورت راغی. انسان بخپلم کوشش کوي چې دا هدایت ځان ته عمومي او دا هدایت واخلي. اوس به مونږ هغه بعضې نشانات بیان کو، یعنی داسې اسباب او آلات پیدا کول چې په قرآن او حدیث باندې عمل کول آسان شي، ځکه عمل د انسان خپل کار دی. تا ته الله تعالی داسې د لاسه دې نه نیسي، دا درته نه وایي چې پاسه مونځ وکړه، زکات ورکړه، که دې ورنکړه نو دغه څیز به در سره وکړم، دا درته الله نه وایي. نو دې کې د انسان د خپل وجود کوشش او سعی هم شامله ده. نو دا هدایت دې ته درجه د توفیق ویلی شي. اوس دغه میدان د توفیق د هدایت چې دی، په دې کې پیغمبران هم کوشش کوي چې الله ته ځان نزدیکي، په دې کې اولیاء هم کوشش کوي چې الله ته ځان نزدیکي، په دې کې بزرگان هم کوشش کوي چې الله ته ځان نزدیکي. ټول انسانان د هدایت دغه دریمه درجه چې دا ډیره اعلی ده، الله یې هر چاته نه ورکوي. لږ توفیق پکې د انسان د وجود هم شامل دی. د الله په توفیق سره راځي، ولیکن همت پکې د انسان ضرور دی. دا دریمه درجه د هدایت شو. او دا هدایت څه ته وایي؟ دریمه درجه د هدایت دی ته وایي چې انسان داسې هدایت یافته شي چې د نیک عمل کوي نو زړه پې خوشحاله شي، او کده بد عمل کوي زړه پې خفه شي. دا هغه اعلی درجه د هدایت ته الله دې مونږ تاسو ته نصیب کړي. او دغه درجه د هدایت دا په نیکو اعمالو سره زور او قوت پیدا کوي. لکه یو سړی مونځ کوي، مونځ په خپل وخت باندې کوي، د قرآن تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، نو ګوره دې کې د وجود هغه همت شامل شو. نو الله تعالی ورته بیا دقه کامیابی ورکي چې دا انسان درجه د هدایت داسې عمومي چې په ګناه کولو باندې خفه کیږي او په نیکی کولو خوشحالیږي. مونږ تاسو هم ځان ته وګورو، مونږ خو برعکس روان یو، که مونږ ګناه کوو نو پې خوشحاله یو او په نیکو باندې خفه کیږو. دقه وجه ده چې دا اعلی درجه د هدایت چې کوم الله په نیکو اعمال ورکوي هغه من کې نشته. نیک اعمال نه کو، د مونځ پابندي نه کو، د روژې پابندي نه کو. نو دا داسې یو فراخه میدان د هدایت دی چې پیغمبران هم په دغه میدان کې مصروفه دي. نو پیغمبر چې د هدایت سوال کوي هغه دقلته کوي چې ځان الله ته نزدیکي. صراط المستقیم، صراط مستقیم څه شی دی او دا دعا څه دپاره کوي؟ نو علماء کرام فرمایي اهدنا الصراط المستقیم نه مطلب ای ثبتنا علی صراط المستقیم، یا الله مونږ په دغې لارې باندې قایم کا. لکه نیکان بندگان چې په هدایتي نو هغوی په اهدنا کې په معنا د ثبتنا سره دي، پیغمبران هغوی په معنا د ثبتنا سره دي چې یا الله مونږ په دغې لارې اوس قایم کا. لکه یو سړی ته ته ووایې چې ته خو دلته یې که نه؟ وایي چې هو. وایي زما راتلو پورې ایثار شه، مطلب دا نه چې دلته نیغ کښېنه، نه ما دپاره انتظار وکړه زه درځم. نو هدایت صراط مستقیم دا څه شی دی؟ علماء کرام لیکي هو الطریق الواضح لا اعوجاج له فیه. صراط مستقیم یعنی برابره لاره هغه ده چې کوږوالی پکې نه. یا الله داسې لاره درنه غواړم چې په هغې کې کوږوالی نه. حضرت علی صاحب د صراط مستقیم معنا داسې کوي: هو حبل الله المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. صراط مستقیم دې ته وایي چې دا د الله تعالی کلکه رسۍ ده، یعنی قرآن عظیم الشان، دا محکم ذکر دی او دغه لاره برابره ده. نو سوال به د مانځه کې دا وي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته لاره برابره وښیه. مطلب دا دی یا الله د قرآن لاره راته وښیه. بعض علماء کرام فرمایي صراط مستقیم دا د دین اسلام هغه خوږوالی دی چې په دې باندې مضبوط شه. نو سوال به داسې شي چې یا الله اهدنا الصراط المستقیم مونږ د اسلام په خوږوالي باندې قایم کا. او امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي صراط مستقیم دا حق دی، یعنی یا الله حق راته وښیه. ابوالعالیه رحمت الله علیه فرمایي چې صراط مستقیم نه مراد هو النبی صلی الله علیه وسلم وصاحبه من بعده. صراط مستقیم رسول الله مبارک ته او د هغې نه بعد د هغې دا دوه خلفا صدیق اکبر او حضرت عمر. یعنی سوال داسې وکړه چې یا الله ما د محبوب په لاره باندې روان کې او د هغې نه بعد د صدیق اکبر او د عمر فاروق په لاره باندې مې روان کې. دا ټولې معنا صحیح د خپلو کې ټکر نه لري،
صراط مستقیم ده. ابن قیم رحمه الله فرمای صراط مستقیم ته قرآن کې ځکه صراط مستقیم ویل شوی دی چې دا 5 صفتونه لري. اول صفت دا چې دا سیده لاره د کوږوالی نه لري. دویم صفت دا ده چې مقصد ته رسېدو والا ده. دریم صفت دا ده چې الله ته ډېره قریبه ده. څلورم صفت دا ده د الله تعالی دا کوم صراط مستقیم لاره چې دا ډېره فراخه ده. پنځم صفت دا ده چې منزل مقصود ته رسېدو دپاره بله لاره نشته، ځکه ورته دین اسلام ویلی شوی دی. نو ځکه په مانځه کې سوال وکړه اهدنا الصراط المستقیم، نو اهدنا الصراط المستقیم نه دغه مطلب شو. عام ساده ترجمه ایاک نعبد خاص تا عبادت کو اے الله و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا او خایا مونږ الصراط المستقیم لار برابر را تو خایا الہ العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. راتلون کی خبرونه پوری پلوی او بخون کی ذات مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.